نن راځو د پورته وزینې اسنشل کتاب دوهم یونیټ ته. د دوهم یونیټ کې هم لغات او اړوند درس لرو. لومړی درس دی، لومړی لغات دی adventure، واقعه، پیښه، خاطره. an adventure is دغه پیښه چې دی، adventure چې دی is a fun، دغه یو ساتیرای دی or exciting thing یا ډیر لیوالتیا شی دی that you do، کومې چې ته ترسره کوي، یعنی یوه خاطره چې وي. لکه riding in the rough water، په نهموارو اوبو باندې تلل یا سورلي کول was an adventure، دا یوه پیښه وه، یوه خاطره وه. approach منه نږدې کېدل. to approach some things، د approach something نږدېدل بعضو شیانو ته means منه یې دا ده to move چې حرکت وکړي close to it، هغې ته ډېر نږدې. مثال یې وګورئ the boy approached، هلک نږدې شو his school، د هغې ښوونځي ته. carefully، په احتیاط سره. carefully means د carefully معنا دا ده with great attention، چې ته یوه ډېره لویه توجه ورته وکړي، especially په ځانګړي ډول to detail، د هغې ساتنې or safety یا محفوظیت ته. the baby carefully، ماشوم په ډېر احتیاط سره climbed down، ښکته شو د stairs په زینه باندې. chemical، کیمیاوي مواد. A chemical is د کیمیاوي مواد something، بعضې شیان دي that scientists، کومې چې ساینسپوهان use استعمالوي in chemistry، په کیمیا کې. د ساینسپوهان mixed سره یو ځای کړل د chemicals، کیمیاوي مواد. create، جوړول. to create mean د create معنا دا ده to make something new، چې بعضې څه نوي جوړ کړي. مثال یې وګورئ she created، دوی جوړ کړله an igloo، یوه ګنبد from blocks of snow، د واورو له هغه څخه 4 شپږ کونجه څه وي لکه تابوت د هغې څخه. او ایول منه بلوک موږ ته سم هغه ته وایو لکه 3 اړخه چې ولري، لکه دغه خښتې راکنده شکل یا د تابوت دغه څه ورته وایي هغه راکنده شکل، دغه خښته ښه مثال دی. ایول منه بدتر، بدرنګ، بد، چې ډېر بد وي یو څه. ایول describe، ایول تشریح کوي something، بعضې شی or someone یا بعضې څوک bad، چې بد وي یعنی بد معنا لري. or cruel یا ظالم وي not good، ښه نه وي. the evil figures، بد شکله، هغه بد شکل. scared as، وی ویرولو موږ all tool. experiment، تجربه. an experiment is تجربه چې دا a test، یو ازمیښت دی that you do، کومې چې ته ترسره کوي to see، چې وګورې what will happen، چې څه به پېښ شي، یعنې ورځنی خبر نه وي. the student، شاګردانو did an experiment، یوه تجربه یې ترسره کړله in science class، د ساینس په صنف کې. kill، وژل. to kill someone، وژل د بعضې چا or something یا د بعضې څه is معنا یې دا ده to make them die، چې هغه مړ کې دوی، چې دوی مړه کې. مثال یې وګورئ I killed، ما ووژلو the fly، هغه مچ with a fly swatter، په مچ وژونکي سره. دغه عکس کې ګورئ دغه ته مچ وژلی، دغه یو ډول مچ چې وژني دغه دوکاندارانو سره ورسره وي. laboratory، لابراتوار. laboratory is a room، لابراتوار یوه کوټه ده where، چیرته چې a scientist works، ساینسپوهان کار کوي. my mother's works، زما مور کار کوي in a laboratory، په یو لابراتوار کې. laugh، خندل. laugh is the sound، laugh چې دا یو غږ دی made چې جوړیږي when someone is happy، کله چې بعضې څوک خوشحاله شي. or funny things occurs، یا د ساتیرۍ څیز واقع شي. the sound of their laugh، د دوی د خندا غږ filled the room، کوټه یې ډکه کړه، یعنې ټوله کوټه یې ونیوله. تر همدغه ځایه پورې بس دی، نور درته ښې شیبې ښه وختونه غواړم. د laugh